السلام علیکم ګرانو دوستانو د نننۍ ویډیو موضوع د آی پی ایل 2020 ایډیشن لپاره په بولی کې کوم لوبغاړي او په څومره قیمت واخیستل شول. ویډیو ترپایه پوره وګورئ او پیج هم در سره لایک او شیر کړئ. د آی پی ایل 2020 ایډیشن کې ټول 8 ټیمونه شامل دي چې په دې کې کنگز 11 پنجاب، ممبئی انډینز، سن رایزرز حیدرآباد، چنئی سپر کنگ، دلی کیپیټل، آر سی بی، راجستان رایلز، کلکتا نایټ رایډرز. نو د آی پی ایل په دې ایډیشن کې هر یو ټیم کم لوبغاړي اخیستي ځکه چې د ډیرو ټیمونو هماغه مخکني لوبغاړي ځان سره ساتلي ریټین کړي دي. نو په دې ایډیشن کې بعضې ټیمونو شپږ او بعضې ټیمونو 15 او داسې نور لوبغاړي اخیستي دي. لومړی کنگز 11 پنجاب. نو لومړی کنگز 11 پنجاب لوبډلې ته راځو چې دوی په 2020 ایډیشن آی پی ایل کې دغه لوبغاړي اخیستي دي. لومړی دوی تر ټولو نه زیاتې پیسې چې کوم دی دوی په ګلین میکسویل باندې لګولي چې په 1015 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. ورپسې شیلډن کوټرل دی د ویسټ انډیز څخه فاست بالر چې دوی 850 لکه هندي کلدارې دی باندې لګولي. او بیا ورپسې کریس جورډن دی د انګلینډ څخه، دا هم فاست بالر دی چې دوی 300 هندي کلدارو باندې دوی 300 لکه هندي کلدارو باندې دوی اخیستی دی. ورپسې روي بیشنوی چې دا هم د انډیا څخه دی چې دوی په 200 لکه هندي کلدارې دی باندې لګولي دي. او همدارنګه تاسې دغه نور لوبغاړي تاسې کتلی شي چې دوی ورباندې 20 لکه او 50 لکه هندي کلدارې دوی ورباندې لګولي دي. نو ورپسې راځو کے کے آر لوبډلې ته چې دوی په 2020 آی پی ایل ایډیشن کې دوی تر ټول نه زیاتې پیسې په پیټ کمنس چې د استرالیا لوبغاړی دی دې باندې لګولي چې په 1550 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. ډېرې زیاتې پیسې چې دوی کوم یو لګولي دي په 525 لکه ایون مورګن انګلینډ څخه چې کوم بیټسمین دی میډل اورډر بیټسمین دی چې دوی په 525 لکه هندي کلدارې دی باندې دوی لګولي دي. نو ورپسې ورون چکرورتی چې دا هم د انډیا څخه دی دوی 400 لکه هندي کلدارې دی باندې لګولي دي. او ورپسې لوبغاړی چې کوم یو دی ټام بینټون دی چې 100 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. او پاتې نور لوبغاړي چې کوم یو دی هغه په 60 لکه او همدارنګه په 80 لکه په دومره پیسو باندې دوی اخیستی دي. نو ورپسې راځو ممبئی انډینز چې دوی په سږنۍ آی پی ایل 2020 ایډیشن کې دوی زیاتې پیسې چې کوم یو دی دوی په نیتن کولټر نایل باندې لګولي دي چې د استرالیا لوبغاړی دی په 800 لکه هندي کلدارو باندې اخیستی دی. او ورپسې کریس لین دی د استرالیا څخه اوپنر بیټسمین دی چې دوی 200 لکه هندي کلدارو باندې اخیستی دی. او ورپسې چې کوم دی سوراب تیواري د انډیا پلیر دی چې دوی په 50 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. همدارنګه دغه نور لوبغاړي چې تاسې په جدول کې ګورئ او دا په 60 لکه باندې دوی اخیستی دي. نو ورپسې آر سی بی ټیم ته راځو چې دوی سږنۍ آی پی ایل په 2020 ایډیشن کې دوی چې کوم لوبغاړي اخیستي دي تر ټولو نه زیاتې پیسې چې کوم یو دی دوی په کریس موریس باندې لګولي دي چې د ساوث افریقا فاست بولر دی او کله کله ډېر خطرناک بیټینګ هم کوي چې دوی په 1000 لکه هندي کلدارو باندې دا اخیستی دی. او همدارنګه ورپسې ارون فینچ دی د استرالیا اوپنر لوبغاړی تکړه بیټسمین چې دوی په 440 لکه هندي کلدارو باندې دوی اخیستی دی. او ورپسې لوبغاړی ډیلسټین او ډېر خطرناک فاست بالر دی د ساوث افریقا څخه چې دا په 200 لکه هندي کلدارو باندې اخیستی دی. او بعضې نور چې تاسې د جدول کې نور پلیران تاسې ګورئ چې دوی په 60 لکه باندې اخیستي دي. او ورپسې راجستان رایلز ټیم هم په سږنۍ آی پی ایل 2020 ایډیشن کې چې کوم نوې پلیران دوی اخیستي دي یعنې دوی تر ټولو نه زیاتې پیسې چې کوم یو دی دوی په روبن اوتاپا باندې دوی لګولي دي چې روبن اوتاپا د انډیا تکړه بیټسمین دی چې په 300 لکه کلدار باندې دوی اخیستی دی. او ورپسې چې کوم یو دی کارتیک ټیاګي دی که څوک دی د انډیا دا هم د انډیا پلیر دی چې دوی په 130 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. او همدارنګه نور پلیران دي چې انډری ټای دی د استرالیا څخه په
سل لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. همدارنګه ټام کرن دی د انګلینډ څخه په 100 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی او نور پلیران چې تاسو ګورئ چې هغوی په 60 لکه او په 515 باندې دی اخیستی دي. نو ورپسې ټیم سن رایزرز حیدرآباد چې دوی سره د افغانستان تکړه 2 پلیران محمد نبی او راشد خان هم ورسره دي چې په 13 کال کې دوی اخیستی او څه کال هم دوی بیا ځان سره ساتلي ریټین کړي دي. کوم چې په 2020 ایډیشن کې دوی هغه نوي لوبغاړي اخیستی دي. فیبن الین دی د ویسټ انډیز څخه چې دا په 50 لکه باندې دی اخیستی دی. همدارنګه کوم چې زیاتې پیسې چې دوی کوم لوبغاړو باندې دوی لګولي دي لومړی پریام ګارډ دی د انډیا څخه په 190 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. همدارنګه ویرات سنگھ دی د انډیا دا هم د انډیا پلیر دی په 190 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. همدارنګه نور چې کوم جدول کې تاسو نور لوبغاړي ګورئ او هم په 60 لکه باندې دوی اخیستی دي. او ورپسې چنای سوپر کنګ ده چې په سږنۍ IPL په 2020 ایډیشن کې دوی هم چې کوم نوي لوبغاړي دوی اخیستی دي یعنې زیاتې پیسې چې کوم یو دی دوی په پیوش چاولا باندې دوی لګولي دي چې په 615 لکه هندي کلدار باندې دوی اخیستی دی. ورپسې سیم کرن دی د انګلینډ لوبغاړی دی دوی باندې هم دوی په 550 لکه هندي کلدار دوی لګولي دي. ورپسې چې کوم دی جورج هازلووډ دی د استرالیا پلیر دی باندې هم دوی 200 لکه هندي کلدار دوی لګولي دي. ورپسې یو بل لوبغاړی دی چې دا هم په 60 لکه باندې دوی اخیستی دی. او ورپسې دیلی کپیټلز چې دوی هم په 2020 IPL ایډیشن کې چې کوم نوي لوبغاړي دوی اخیستی دي نو زیاتره ټول نه زیاتې پیسې چې کوم یو دی دوی په شیمرون هټمایر باندې دی لګولي دي چې دا په 215 لکه هندي کلدار باندې دا اخیستی دی. 215 لکه هندي کلدار باندې دا اخیستی دی. او ورپسې چې کوم یو دی د مارکس سټوینس د استرالیا یو تکړه پلیر دی چې دا په 480 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. او ورپسې چې کوم یو دی الکس کیری د استرالیا لوبغاړی دی چې دا په 240 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. او ورپسې کریس ووکس او دا په 150 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی. ورپسې جیسن رای هم دوی په 150 لکه هندي کلدار باندې اخیستی دی چې نور تاسو لوبغاړي کوم پاتې د جدول کې تاسو ګورئ دا په 60 لکه باندې دی اخیستی دي. نو اوس تا د هغه 10 لوبغاړو نومونه په جدول کې کتلی شي کوم چې په 2020 ایډیشن IPL کې تر ټولو نه په لوړ بیه دوی اخیستل شوي دي. ټاپ 10 موسٹ ایکسپنسیو پلیئرز سولډ ات IPL 2020 آکشن. نو لومړی چې کوم یو دی پیټ کمنس د استرالیا لوبغاړی دی چې دوی په 15.15 کروڑ باندې دوی اخیستی دی چې د KKR لوبډلې اخیستی دی. نو ورپسې ګلین میکسویل دی چې دا هم د استرالیا لوبغاړی دی چې دا په 10.15 کروڑ باندې کنگز 11 پنجاب واخیسته. ورپسې کریس مورس دی د ساوث افریقا لوبغاړی دا په 8.15 کروڑ باندې کنگز 11 پنجاب واخیسته. ورپسې نتن کولټر نایل دی دا هم د استرالیا لوبغاړی دی چې دا په 8 کروڑ باندې ممبئی انډینز واخیسته. نو ورپسې شیمرون هټمایر دی د ویسټ انډیز لوبغاړی دا په 2.15 کروڑ باندې ډیلی کپیټلز واخیسته. ورپسې پیوش چاولا دی د انډیا لوبغاړی دا په 6.15 کروڑ باندې چنای سوپر کنګ واخیسته. نو ورپسې سیم کرن دی د انګلینډ لوبغاړی دا په 6.15 کروڑ باندې چنای سوپر کنګ واخیسته. ورپسې یون مورګن دی د انګلینډ لوبغاړی او همدارنګه د انګلینډ د ټیم کپتان 15.25 کروڑ باندې کلکتا نایټ رایډرز د خوانه واخیستل شو. ورپسې مارکس سټوینس دی د استرالیا لوبغاړی په 4.8 کروڑ باندې ډیلی کپیټلز واخیسته. په پای کې تاسو څخه نړۍ مننه چې ویډیو مو ترپایه ولیدله. نظرونه مو په کمنټ کې حتما را سره شریک کړئ او چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. یو نړۍ مننه.